بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. په هر علمي مقاله، علمي څېړنو، مونوګرافونو، تیزسونو نورو کې مهمه او اړینه برخه د سرچینو په علمي ډول سره لیکل او اوډل دي. که چیرې د یوه مستقیم قول لیکلو څخه وروسته سرچینې ته مراجعه یا هم بشپړه معرفي ونه کړو، کیدای شي د علمي غلا له تور سره مخ شو. څه وکړو چې د ادبي غلا له تور څخه ځان وساتو، او یا هم په سم ډول د سرچینو ذکر کول به یا لیکل به یې څنګه وي؟ د سرچینې لیکل بېلابېل ډولونه لري. لومړی خو ښه دا ده چې د همغه پوهنتون د څېړنې د ترسره کولو لارښود ترڅنګ یې د سرچینې د ذکر کولو لارښود هم وکتل شي. خو په عمومي ډول یې قالبونه دلته ستاسو حضور ته وړاندې کیږي. سرچینه ښودل څه دي؟ له دې څخه موخه دا ده چې که یو څېړونکی یا لیکوال غواړي د نورو له مطالبو څخه ګټه پورته کوي، باید هغې لیکنې ته سرچینه یا ریفرنس ورکړل شي، تر څو لوستونکی وپوهیږي چې دغه مطلب د چا په مرسته او چیرې وړاندې شوی دی. ریفرنس لیکل په دوه تګلارو سره ترسره کیږي. لومړی د متن دننه او دوهم د څېړنې په پای کې. د متن دننه سرچینې لیکل په دې بیلګو کې لیدلی شو. که چیرې په داخل د متن کې د مطالعې موضوع ته نغوته یا اشاره وشي، نو د لیکوال کورنۍ نوم او د خپرېدو کال دننه په قوس کې لیکل کیږي، لکه حقیار 1990 کال. اوس که چیرې د لیکوال نوم د پاراګراف په پیل کې ولیکل شي، د خپرېدو کال یې یوازې په قوس کې لیکل کیږي، لکه پاراګراف یې بشپړو او پای کې ټکی کارو. او که چیرې مقاله د دوو لیکوالو له لوري لیکل شوې وي، نو منبع یې د دواړو تخلص او د خپرېدو کال البته په داخل د قوس کې باید ولیکل شي، لکه حقیار او دوهم لیکوال ملنګیار 1994. همدارنګه 3 او 4 او 5 لیکوالان. خو که چیرې لیکوالان له شپږو ډېر و، نو به څنګه کوو؟ ساده خبره ده، یوازې د یوه لیکوال تخلص یې لیکو او نور ورسره اضافه کوو، او بیا د خپرېدو کال لکه حقیار او ملګري 1996. خو که چیرې د متن له یوه ځانګړي ځای څخه لیکنه راخیستل کیږي، نو د تخلص او خپرېدو کال ترڅنګ د پاڼې شمېره هم اضافه کیږي. که چیرې له یوې داسې الکترونیکي ریفرنس سره مخ شو چې د پاڼې ګڼه نه لري، نو بیا به یې د پاراګراف نمبر لیکو، لکه مایار 2000 کال کې یو الکترونیکي لیکنه لیکلې ده، سایټ ته پورته شوې ده، پاراګراف نمبر یې 5 ده. که چیرې ویب سایټ وي، نو یوازې هماغه لینک کاپي کړئ بسنه کوي، لکه د ویکیپیډیا سایټ. بریالیتوب، اختیار او پوره قدرت تاسو پر هغه موخه باندې متمرکز کوي چې تاسو ورته د رسیدلو ټینګ هوډ لرئ. دا پیټرسن له وایسناو څخه ده. هو، موږ ټول کولی شو چې خپل راتلونکی په خپله د ځان لپاره غوره کړو. چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. افغان سپوږمیزې شپې چینل تاسو ته په زړه پورې معلوماتو په چمتو کولو کې شپه ورځ نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. خپل کومنټونه مو له موږ څخه مه سپموئ، تر څو وکولی شو د ګټورو معلوماتو په چمتو کولو کې ترې ګټه پورته کړو. اوس به راشو د څېړنې په پای کې د منبع د ذکر کولو تګلارې ته. که چیرې مقاله دري یا پښتو وي او لیکوال یې یو وي، نو کورنۍ نوم، د خپرېدو کال په داخل د قوس کې، البته د مقالې سرلیک، د مجلې بشپړ نوم، د جلد ګڼه او د مجلې ګڼه چې ده هغه په داخل د قوس کې، د مقالې لومړنۍ او آخرنۍ پاڼه. اوس که 2 لیکوالان وي، نو بیا یې کورنۍ نوم او کورنۍ نوم بیا نوم، دوهم لیکوال نوم، البته د خپرېدو کال، د مقالې سرلیک، د مجلې بشپړ نوم، د جلد ګڼه، د مجلې ګڼه، د مقالې لومړنۍ او آخرنۍ صفحه. که چیرې لیکوالان یې له 3 څخه ډېر وي، نو کورنۍ نوم او ملګري، د خپرېدو کال، د مقالې سرلیک، د مجلې بشپړ نوم، د جلد ګڼه، د مقالې لومړنۍ او آخرنۍ صفحه.
دا خو شوه د مقالې په اړه. اوس به راشو دې ته که چیرې مطالب مو له تالیف شویو کتابونو څخه وي نو بیا که چیرې لیکوال یو وي، کورنی نوم، د خپرېدو کال، د کتاب سرلیک، نشر کوونکی، د پاڼو شمېر. او که دوه لیکوالان وي نو کورنی نوم او کورنی نوم بیا د دوهم لیکوال نوم، د خپرېدو کال، د کتاب سرلیک، نشر کوونکی، د پاڼو شمېر. خو که تر دریو لیکوالانو ډېر وي نو څه به کوو؟ ساده ده، ورخطا کېږئ مه. کورنی نوم یې لیکو، د لومړي لیکوال نوم او ملګري ورسره اضافه کوو. باقي یې کولی شئ چې د پورته په شان ولیکل شي. خو که چیرې لوستونکی ټاکلي فصل ته متوجه کوو نو ریفرنس یې داسې ورته وړاندې کوو: کورنی نوم، د خپرېدو کال، د فصل یا څپرکي سرلیک، د کتاب سرلیک، د فصل لومړنۍ او اخرنۍ پاڼه، د خپرېدو کال. د لا ډېرو معلوماتو لپاره کولی شئ د نحوې نوشتنې منابع در پایان نامه کې د سینا ترجمه ویبلاګ در سره وګورئ. د څېړنې مفهومي موډل بیا د نظري او مفهومي چوکاټ سره ټینګه اړیکه لري. په حقیقت کې د څېړنې د اصلي متغیرونو مفهومي انځور یا نقشه ده چې د څېړنې پوښتنو ته د منطقي ځوابونو د وړاندې کولو په موخه طرحه کیږي. بېلګې ته به یې راشو. لکه څرنګه چې ټولو ته جوته ده، زموږ او تاسې پروژه په د ښوونځي سازماني فضا او انحرافي کړنو ترمنځ اړیکه ده، چې په دې کې د ښوونځي سازماني فضا اصلي متغیر او انحرافي کړنې تړلی متغیر ده. هر یو یې ځان ته ابعاد لري. د وکتورونو جهت یې موږ او تاسې ته څرګندوي چې د څه شي اغېز په څه شي باندې څېړل شوی. لکه دلته که راشو د ښوونځي سازماني فضا کې موږ دوه برخې لرو، د ښوونکي برخه ده او د مدیر. هغه ابعاد چې په ښوونکي پورې تړلي دي څلور دي: مزاحمت، روحیه، صمیمیت او علاقه. وکتورونو جهت یې موږ ته ښکاره ده. او همدارنګه هغه ابعاد چې په مدیر پورې تړلي دي د هغو وکتورونه هم هغه د وینو چې ملاحظه ده، فاصله ده، تاکید او نفوذ ده. د دوه اغېز ده پر څه شي؟ د زده کوونکو په انحرافي کړنو باندې. انحرافي کړنې بیا وینو چې غلا، دروغ، تیری او تخریب ده چې دا په د ماشوم په یا نوي ځوان په انحرافي کړنو باندې اغېز لري. مفهومي موډل په حقیقت کې موږ او تاسې ته راښیي چې زموږ او تاسې څېړنه څه ده او کوم لور ته یې حرکت ده. له پاملرنې څخه مو نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله.